بیه صاحب دا د یو نظر و چې کوم مخکې وړاندې پیش کړی او ښکلی ډېر ښکلی دوران مو که د یاد شي زه او ته چې اشنایان وو که د یاد شي همیشه به لکه ګل او بلبل دواړه او ډېر مو څه وي رقیبان وو که د یاد شي نه غماز و نه رقیب و نه بېلتون و ډېر مو څه وي اشنایان وو که د یاد شي او چې په څه باندې به پېښ شو پرې ورتلو به و څه بېتاجه بچیان وو که د یاد شي ما به وی چې نه غلط شوې زه دیوانه او ستا په خوله کې به عمران وو که د یاد شي له مینې مې نفرته راغلو او پخوار غریب خلک په خپو ګرځېږي او خاونده داسې جهالت راغلو او نشته هېڅ به زمونږ د کام د جواب که مونږ کې مینه محبت راغلو او د ځان پوښتنه دومره ګرانه نه ده که په سینو کې مو همت راغلو د ځان پوښتنه دومره ګرانه نه ده که په سینو کې مو همت راغلو خلک را واپس شو د سنګر عالم او صوفي کې اوس د دین غیرت راغلو چې را سره ورته نه مې ویسه او چې لاس نه ووتو حسرت راغی چې را سره ورته نه مې ویسه او چې رانه لاړلو حسرت راغلو او رقیبان څوک دي چې به منځ له راتلو دا خو د ستا په اشارت راغلو حسن پرست یم و سور کاپر دې ولې نه وي چې حسین وي ملا راکړه چاړه ځان چې پرې حلال کړم و ما ته خوښه ده که دین وي دا یقین وي غماز و نه بېلتون و نه غماز و نه رقیب و نه بېلتون و نه غم نه ارمان و که د یاد